افغان ځوانانو ته په متوجه ننګونو او ستونزو غږیږو او دا چې په دې برخه کې حکومت، نړیوالې موسسې او خپله افغان ځوانان څه کولی شي بحث کوي. به نام خدا، سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدین به جرگه آزاد BBC. ما درخشان صدیقی هستم. د BBC په آزاد جرګې کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه هم ومنئ. افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که دارای بیشترین نسل جوان هست. کتله عظیمی که در نزدیک به 2 دهه گذشته به دلیل نبود کار و امنیت با دهها چالش از فرار کشور گرفته تا پیوستن به گروه های مخالف و مسلح حکومت و حتی روی آوردن به مواد مخدر مواجه هستند. د شمیرو تر مخه له 80 سلنې زیات افغان وګړي ځوانان دي. د امنیت په ګډون د بیلابیلو علتونو له امله ځوانانو لویه برخه بېروزګاره ده. نن آزاد جرګې کې ځوانانو ته په متوجو ستونزو او ننګونو غږیږو او دا چې په دې برخه کې حکومت، موسسې او خپله ځوانان څه کولی شي. در پیوند به همین موضوع با 3 مهمان ما بیشتر بحث می داشته باشیم. آقای زین الله صالحی، استاد پوهنتون کابل، آقای اجمل شاپور، معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و خانم عایشه خرم، نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل در سال 2019. شما را خوش آمدید میگم. خبرونه ته د افغانستان له بیلابیلو برخو ګډونوال هم رابلل شوي دي چې ورته هرکلی وایو. ستړي مه شئ. بس را میخواهیم که خانم عایشه با شما آغاز کنیم. شما به عنوان نماینده جوانان در سازمان ملل متحد در سال 2019 تعیین شدید. عمده‌ترین چالش‌های جوانان را قراره که ما هم یک تعدادش اینجا ذکر کردیم. به نظر شما کدام موارد بیشتر بارز است در بین جوانان بیشتر؟ سلام به شما و حضار گرامی. چیزی که بعد از اینکه من از پروسه رقابتی در جریان از او انتخاب شدم، با جوانای بسیار زیادی در کابل دیدن کردم و اما تو با جوانایی که از ولایات مختلف آمده بودند در جرگه ملی جوانان، از ولایات مختلف، از ولایت مثلا هلمند، قندهار، بدخشان و دیگر ولایت افغانستان و به مو ترتیب سروی آنلاین ترتیب دادم که به 3 زبان دری، پشتو و انگلیسی بود که در نتیجه از او هم نظرات جوانان را از تمام افغانستان جمع کردم. چه بود نتیجه‌ای که با اونا صحبت کردید؟ چه چیزی را بیشتر نگرانش بودن؟ خب من نتیجه تمام دید و بازدیدها و سروی که داشتم این بود که من نظر به او فعلا بگویم که یک چیزی که ما در صحبت‌های تمام جوانا گرفتم، یک مسئله است که نه تنها جوانا بلکه تمام مردم افغانستان یکسان از اون متضرر شده و اون ناامنی است. و یک چیزی که همیشه در هر صحبتی که اونا میکردن، چیزی که یاد میکردن این بود که ما صلح میخواهیم و ناامنی مادر تمام مشکلات است. از خاطر ناامنی نمیتونن که به مکتب ها برن. به خاطر ناامنی بسیار جوانا بیکار هستند. 3 مشکل عمده که ما از تمام دید و بازدیدهایم، از تمام فعالیت هایم از جوانا گرفتیم. در قدم اول برشان چیزی که بر تمام افغان هم مشکل است ناامنی، در قدم دوم تعلیم، در قدم سوم کمبود و نبود فرصت‌های کاری و اقتصادی است. دغه به ټول یو بل پسې وڅېړو. صالحي صاحب د ځوانانو د یوې استازي په توګه د 3 ټکي یاد کړل. تاسو هم دې سره موافق استئ چې رښتیا هم دغه طبعا بې امنیتي یوه لویه ستونزه ده؟ تاسو پرې نور څه زیاتوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ تاسو خبره د امنیت کوو، کله چې موږ تاسو خبره د بېسوادۍ کوو، د بیکارۍ کوو، د اعتیاد کوو، نو دا هغه همدا ستونزې دي چې متاسفانه د ټولنې ځوانه انرژي، ځوان قصر ورنه ډېر ربړېږي، ډېر ورنه ځورېږي. نو دا چې زموږ مسؤلیت دی کې څه دی؟ دولت مسؤلیت دی کې څه دی؟ په دې په وګورئ دغه اصلي سرچینه یې بې امنیتي ده. تنها بې امنیتي هم نه ده. دا صحیح ده چې د امنیت نشتون خلک متضرر کړي. ولې ځینې غلط سیستمونه چې اوس هغه دلته رایج دي او جریان لري، هغه د دې سبب کېږي چې ځوانان ورنه ډېر متضرر شي. ممنون.
آقای شاپور بیشتر در مورد صحبت‌های آقای صالحی از شما میپرسیم آیا واقعا یک برنامه دراز مدتی که جوانان و همون گونه که آقای صالحی گفتن در معینیت وزارت اطلاعات فرهنگ برای جوانان وجود داره؟ ما هم به نوبت خود سلامای خود خدمت شما و بینندگان عزیز و حاضرین تقدیم میکنم. معینیت امور جوانان به عنوان اداره حسن نیت دولت افغانستان و حکومت افغانستان پیوسته در تلاش ازی بوده که فرصتهای خوب تعلیمی و تحصیلی و شغلی حداقل خوراک فکری را برای جوانان افغانستان مساعد بکنند تا اینکه از دام حلقات ضد ملی و تروریستی و مافیایی نجات پیدا بکنند. معینیت امور جوانان اگر ما به شکل مقایسوی ببینیم با توجه به سالهای گذشته در این اواخر خواستن با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کارهای بسیار بزرگی در خصوص جوانان انجام شده افغانستان. شما اگر سطح مشارکت سیاسی و حضور جوانان را در ردای بلند تصمیم گیری سیاسی مقایسه بکنیم با 4 سال قبل، مقایسه بکنیم با 10 سال قبل، مقایسه بکنیم با 20 سال قبل، اصلا قابل مقایسه نیست. ما یک تحول بسیار بنیادی و عمیقی را در شیوه کاری و برنامه‌ریزی و پلانسازی معینیت امور جوانان روی دست گرفتیم. از جمله استراتژی ملی جوان است. تا هنوز جوان افغانستان یک استراتژی واحدی که جوابگو و ایجاد کننده یک مکلفیت برای تمام ادارات سکتوری و مؤسسات ملی و بین المللی باشه نداره. ما سر استراتژی ملی کار میکنیم. څنګه چې د افغانستان بیلابیلو برخو ځوانان او د هغې ځینې مشران هم راغلي دي، هغې نه به هم واورو چې څه پوښتنې لري. دا بحثونه به یو بل پسې کوو. محمد نظیر له وردګو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره، یعنی د کار زمینه نشته ورته. څوک چې واسطه لري هغه مقرري، چې واسطه نه لري هغه دفتر ته چې ورشي چې واسطه ونه لري څوک ونه پیژني تا بیخیال ته پرېږدي نه چې اجازه درکړه. سلام. لیاقت او پوهې ته ترجیح نه ورکول کیږي. من پوښتنه دی واغسته شوله. به نام الله پاک و بی‌نیاز، معصومه حیدری هستم از ولایت سریپول ولسوالی بلخاب. اولین سوال ما در رابطه با جوانانی که دلیلی که جوانان افغانستان اکثرا به کشورهای خارج رو میآورند و فرارشان از کشور خودشان دلیل این که این چی است و چرا دیگه فرهنگ افغانستان چرا همش نادیده گرفته میشه؟ همه جوانای افغانی در فکری است که چطور یک فرهنگ خارج میتونه کشور ته بروز بته. شاپور صاحب اوله پوښتنه قسما تاسو ته راځي و تاسو وړاندې ویلې چې حکومت ډیر کار کړی دی، خو موږ هم دلته خبرې کوو دغه نیوکه شته دی چې څوک واسطې ونه لري. موږ پخپله هم ډېر شاهدان یو، یعنې طبعا کار به شوی په ټولیز ډول باندې به زیات کس په نیوکه هم لري. دغه اورېدونکي پوښتنه چې واسطه نه وي رښتیا هم څوک دروازې ته نه پرېږدي. دا مشکل خو افغانستان کې سته، خو لا هم تلاش روان دی. ملی وحدت حکومت کې خاصتاً جلالت مآب رئیس جمهور دې برخه کې ډېر زیات توجه کړی. اوس که څوک په جریان کې اصلاحات اداري کمیسیون کې ډېر شفافیت رامنځته سوی ده، یعنی ټول کوم پروسیجر چې مخکې د واسطې له لارې کېده اوس د کمپیوټري سوي دي او ځوانان ډېر کولی شي د هغه له طریقې استفاده وکړي. او اکثر خو اپلیکیشن ورکوي، درخواست ورکوي، خو هلته انتخاب په برخه کې بیا څنګه کېږي؟ د انتخاب په برخه کې هم یعنې نه پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي وضعیت. یعنې که موږ د مقایسوي په ډول وضعیت مقایسه وکړو له پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي. یعنې ځوانان کولی شي اوس مراجعه وکړي. اوس داسې ځوانان راغلي دي ادارو کې چې شاید هغوی هېڅ فکر نه کوه مخکې دغه پوستونو کې دوی وټاکل شي. آقای صالحی پرسشی که خانم معصومه داشتن، دلایل عمده‌ای که جوانان بیشتر قصد میکنن که ترک کنن کشور را چه چیزایی است؟ دلایل متعددی میتونه باشه، ولی عمده ترین دلایل عدم کار است برای جوان، عدم زمینه رشد است. ببینین زمانی که ما با جوان ها روبرو میشیم، جوان ها را میبینیم، دو موضوع هست. یکی عدم داشتن تخصص است، یکی عدم داشتن وظیفه هست، یعنی نبود وظیفه هست، نبود کار هست. اگر یک شخص متخصص هم باشه، کار نباشه چگونه تخصص پیدا کنن اینا بیشتر؟ بیایم مال این موضوع بحث میکنیم. اشخاص افرادی که حتی تخصص هم داره برش کاری نیست. عایشه خورم وړاندې شاپور صاحب ویل چې حکومت کې اوس واسطې کمې دي، تاسې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ، په دې برخه کې خپل تجربه ووایاست. او بله دا چې دا بهر ته د افغان ځوانان اروپا کې سړی ګوري، هلته هم داسې نه ده چې پیسې په ونو کې ځوړند دي، هلته هم مشکلات دي. موږ په خپل اغېزې نه ګورو، هلته ورغلي ګورو سره. رښتیا هم همدغه یوه وجه ده چې بېروزګارۍ له امله خلک بهر ته ځي که نور څه ستونزې دي. او د واسطې خبره باندې ډېر بحث وشو، ستاسې نظر څه دی؟ ما د ډېر ځوانان څه لیدلي دي او زه به
واسطه په هر صورت زه په خپله په دولتي مکتب کې مې درس ویلی، اوس په دولتي پوهنتون کې درس ویم. یو څه چې ډېر واضح دي او ډېر ځوانانو په خپلو خبرو کې ماته ویلي دي، هغه دا دي چې حکومت په کافي کچه باندې ځوانانو ته کار نه دی کړی. ډېر محدود امکانات دي او دا محدود امکانات ډېر حد اقل نفوذ ته او ډېر محدودې کتلې ته رسېدلي دي نن. او اکثرا ځوانان چې په حکومت کې مونږ به ترې یادوري وکړله فعلا فعال دي، دا د ډېرو ځوانانو په حساب په جامعه کې دا فکر شته دی چې هغه یو محدوده کتله ده او سلیقه‌ایي برخورد تر اوسه هم شته دی چې د هغو په اساس ټاکل کېږي. البته کارونه شوي دي، مګم امکانات چې د ځوانانو دپاره ضرورت دی چې هغوی رشد وکړه، تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، د نورو حتی د صحي خدماتو په برخه کې ډېرې کمبودیانې دي او هغه محدود امکانات ډېر محدودې کتلې ته رسېدلي دي. په دې حساب چې ځوانان ولې د افغانستان نه ځي، اولینۍ خبره دا ده ځوانان به حتی د ناامنۍ څخه هم پاتې وای که په دو جامعه کې د دوی لیاقت، د دوی ونډه، د دوی زحمتونه ستایل شوي وای او هغو ته یو فرصت ورکړل شوی وای. د دوی انرژي لکه چې استاد وویل، ځوانان د دو ملک انرژي ده او هغه انرژي چې ضایع شي، هغو نه کار وانخیستل شي، نو طبعا هغوی د یعنې ځان مهم نه احساس کوي او فکر کا چې خپل ظرفیت، خپل لیاقت په دغسې ځای کې ضایع کیږي چې اصلا ورته اهمیت نه ورکول کیږي. اکنون می‌خواهیم که باز هم یک پرسش از اشتراک کننده‌های ما داشته باشیم. سالانه 400,000 جوان وارد بازار کار میشه، اما به دلیلی که توجه حکومت برشان خیلی اندک است و فرصت‌های کاری هم همون گونه که انتقادهای زیاد در موردش وجود داره خیلی اندک است، نمیتونن که یک بخش بزرگ از اینا جذب شوند. از شما میشنویم. لیدا حبیبی هستم از ولایت هرات. سوال من متوجه آقای موهین صاحب وزارت اطلاعات فرهنگ می باشه که چرا برای جوانانی که واجد شرایط کار هستند و استعداد یک کار دارن و در همون زمینه تحصیل کردن، برای اونا شرایط کار وجود نداره. شما در این مورد چی راهکارهایی دارین برای جلوگیری از فرار جوانان از کشور و همچنان برای که او تعداد جوانایی که به اعتیاد رو آوردن اونا رو از اونجا نجات بدین؟ آقای شاپور از شما میشنویم. تشکر از خواهر عزیز ما لیدا حبیبی. یک چیز خدمتتان بگویم که واقعا بیکاری یک مسئله بسیار همه شمول و بسیار جدی جوانای افغانستان است و تا مغز استخوان فرد جامعه خواستن جوانای افغانستان می آزاره. و از طرف دیگه باید این درک هم داشته باشیم که ممکن نیست ما سالانه 4 لک جوان افغانستان در چارچوب وظایف دولتی بگماریم. تا زمانی که در یک جامعه سکتور خصوصی تقویه نشود و اکثریت بیشتری جوانان در چارچوب برنامه خارج از دولت مصروف کار نشوند، ناممکن است که ما بتانیم تمام جوان افغانستان در چارچوب برنامه حکومتی خود بگنجانیم. و سکتور خصوصی متاسفانه زمان تقویه میشه که امنیت در یک جامعه وجود داشته باشه. قضیه جنگ و امنیت افغانستان یک قضیه بسیار جدی است. بیشتر خوارزمی هم به این مسئله اشاره داشتن. تا زمانی که باز هم میگم که جنگ از افغانستان بساطش برچیده نشوه، جوان افغانستان با مسئله بیکاری دست و گریبان خواهد بود. ما این تاسو وړاندې وایي چې باید خصوصي سکتور غښتلی شي. دا هم د حکومت مسؤلیت راځي. او بله دا چې ستاسې دغه فعالیتونه کابل پورې محدود دي، ولایاتو کې خو به داسې څه نه وي. ولایت کې مسته د بارس من ولایت کې هغه لرو، دفتر لرو په 14 ولایت کې د افغانستان او ولایتو کې هم دغسې کار روان دی، خو دا زما په نظر دا کفایت نه کوي. نور کارونه ته هم ضرورت است. دې کې یو اجماع ته ضرورت لري زما په نظر. تر څو چې اجماع نه د سیاسي په سطحه او د افغانستان دولت په سطحه، نو دغه بیکاري معضلې به هم دغسې پاتې. ډېره مننه.
شما اگر در مورد برنامه جرگه آزاد BBC نظر و یا دیدگاهی دارین میتونین سر به فیسبوک ما بزنین. پای پست هایی که ما در مورد برنامه داریم نظریات و دیدگاهتان با ما شریک بسازین. و اگر میخواین که همانند اشتراک کننده های امشب جرگه آزاد در برنامه ما اشتراک داشته باشین، میتونین که در پیام خانه یا مسنجر فیسبوک ما پیام بگذارین. ما اونجا همکاران ما شما رو در برنامه جرگه آزاد BBC دعوت میکنن. و اگر میخواین که جریان مکمل برنامه جرگه آزاد BBC را تماشا کنین، میتونین که به یوتیوب برنامه جرگه آزاد یا اوپن جرگه سر بزنین و این برنامه و برنامه‌های دیگر ما اونجا میتونین تماشا کنین. اکنون یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. هغه اوریدونکو ته یو ځل بیا هرکلی وایو چې همدا اوس د BBC د آزادې جرګې پروګرام سره را یوځای شوي دي. په دې پروګرام کې نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزې څه دي او د هغې د لرې کولو لپاره څه پکار دي. پروګرام ته د افغانستان له بېلابېلو برخو ګډونوال هم رابلل شوي دي. له هغوی به واورو. مجید ژړاند یم، د غزني له ولایت څخه راغلی یم. غزني یو داسې ولایت دی چې جګړې دومره سخت وځپل چې تقریبا په هر کور کې کونډې او د کورنۍ سرپرستان ووځل څو کونډې پاتې شوې. یعنې که تاسو نن د غزني ښار ته سر ورښکاره کوئ، کوم خیریه بنسټونه چې تاسو ګورئ، هلته به داسې مېرمنې چې تقریبا 14 کلو دي 18 کلو دا کونډې او راځي به یو شی به د خیرات ټولولو لپاره غواړي، که هغه د له طالبه پاتې شوې ده یا له د امنیتي سرتېري مېرمن ده. دغه ډول ستونزې په غزني کې ډېرې زیاتې دي. زه په خپله له شاپور صاحب نه یوه پوښتنه لرم، هغه دا ده چې دلته ملګرو وویل چې ځوانانو ته کاري فرصتونه هغه ځوانان چې لوستي دي، خو تر ټولو لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس و ګرېوان یو په ټول افغانستان په کچه باندې، هغه کسان چې نالوستي دي. اوس په غزني ولایت کې له بده مرغه د جګړې له امله ډېری ځوانان له زده کړو پاتې دي او هغوی ته تاسې څه کړي دي؟ کوم برنامې ورته لرئ یا کوم چې هغه په کار چې ځکه که هغه په کار نه سي یا به د مخالفینو لیکو ته ځي او یا به بهرنیو هېوادونو ته ځي یا به په نشهیي توکو روږدي کېږي. د دې لپاره تاسې څه برنامه لرئ؟ ډېره مننه. معین صاحب تاسې دا پوښتنه واورېدله چې د نالوستو لپاره چې لویه برخه د ځوانانو شته دی او بل تاسې ویله چې دفترونه هم ډېر فعال دي. خپله غزني نه راغلی دی وایي چې دومره فعال نه دي. بسیار تشکر جوان ما از غزنی. موضوع بسیار مهم مطرح کردین شما. یکی از مشکلات بنیادی مردم افغانستان و خاصتا کسایی که برنامه ریزی میکنن فکر میکنن که تمام افغانستان کابل است یا تمام افغانستان اون شهرهای افغانستان است که یک تعداد محدود یا در شبکه‌های نهادهای جامعه مدنی فعالیت دارند یا در شبکه‌های مختلف تنظیم هستند. ما باید فراموش نکنیم که اکثریت مطلق جامعه افغانستان و جوانان افغانستان در اطراف و در دهات زندگی میکنند و یک بخش عمده از یا هنوز هم با فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی دسترسی ندارند و از آموختن الفبای زندگی محروم هستند. ما در قبال از او هم مسئولیت داریم و تا زمانی که ما برای از او برنامه ریزی نداشته باشیم، تجربه ثابت کرده که بار بار جوانان در اطراف تصمیم گرفتن و تفنگ گرفتن آمدن شهرها را ویران کردن و قرار است بازی تجربه تکرار شود. در یک جامعه که بیشتر از 65% نفوسش زیر سن 40 قرار داشته باشه و حداقل ما 10 میلیون جوان بین سن 18 تا 35 سال داشته باشیم، معینیت جوانان کفایت نمیکنه. ما امروز به صراحتی مسئله خدمتتان میگم که ما ضرورت به این داریم که در قضیه جوانان جدیتر از امروز، قویتر از امروز، با منابع بیشتر و با امکانات بیشتر باید حرکت بکنیم. اگر ما وضعیت نفوس افغانستان در نظر بگیریم، تا سال 2050 نفوس افغانستان از 54 میلیون بیشتر میشه. امروز وقتی که ما نمیتونیم 3 میلیون نفوس تکلیف بیکاریش در موردش بحث داشته باشیم و حل بکنیم، در سال 2050 ما حداقل 10 تا 12 میلیون انسان بیکار در جامعه و در کوچه و پس کوچه افغانستان خواهد داشتیم که یک فاجعه بزرگ اجتماعی است که از امروز باید سرش برنامه‌ریزی شود. صالحي صاحب وړاندې د غزني پوښتنه چې و چې د بې زده کړو یا د بې سواده وګړو لپاره ځوانانو لپاره یوه لویه برخه جوړوي. د پوهنتون د یو استاد په توګه ستاسې مشوره به حکومت ته څه وي چې په دې برخه کې باید څه وکړي؟ دې برخه کې حکومت لپاره ډېر څه کول پکار دي، لکه چې د حکومت حس کېدل دا اولینه او اړینه موضوع ده. حکومت باید هلته حس شي. متاسفانه دا نکته سخت ضعیفه ده. هلته اصلا حکومت نه حس کېږي، نه د حکومت خدمتونه حس کېږي او نه د حکومت کړنې او فعالیتونه. مهمه خبره دا ده چې کله موږ په ځوان کول باندې بحث کوو، د هغې لپاره باید پروګرام جوړ شي او هغه پروګرام په هغو ساحو کې تطبیق شي چې هغه بیا د حکومت لپاره بیرته چلنج یې سایه دي. یعنې هلته جوانان ډېر دي
او دغه ځوانان سربازګري ورځنې کیږي او بیا د حکومت په ضد استخدام کیږي. تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ، هماغه کسان وو چې هغې هلته حکومت نه شوی حس کولی، هلته د حکومت خدمتونه نه وو رسېدلي، هلته د حکومت پوهنتون نه وو، هلته د حکومت مکتب نه وو. بیا خبره بیا امنیتي ته راځي. نه، خبره داسې ده، ګورئ ټوله پړه به پر امنیت نه اچوو. ځینې کارونه داسې دي چې د پکتیا، غزني، زابل، تخار، بدخشان د ځوان درد په کابل کې نه حس کېږي. اصلي مشکله ستونزه هم ده. موږ له هغې ځوانانو سره واټن لرو، له هغې ځوانانو سره فاصله لرو. ګورئ د افغانستان ځوانان تنها دا کسان نه دي چې د کابل کې اوسېږي. هغه ځوانان چې هلته سربازګري ورځنې کېږي، هغه ځوانان دي چې 100 دروازې ټکولې، له هرې دروازې نه ناامیده سوي، بیا مجبوره سوي چې یا خارج ته لاړ سي. باید دا بودیجه چې په امنیتي سکتور کې مصرف کېږي، دا باید د ذهنیت تغییر لپاره مصرف سي. تر څو چې ذهنیت تغییر ونه کړي، دا فزیکي امنیت، ګورئ یو سټیبلیټي یا ثبات یو سکیورټي ده. هیڅ کله هم سټیبلیټي نشي راوړی. ولې سټیبلیټي یا ثبات، امنیت یا سکیورټي راوړي؟ خلک باید دننه سټیبل سي، خلک باید دننه ثبات پیدا کړي. متاسفانه چې هغه ځوانان چې لکه څنګه چې زموږ ورور اشاره وکوله پر غزني کې دي، د هغې درد کابل کې نه حس کېږي، د هغې درد غزني په ولایت مرکز کې هم نه حس کېږي. هلته د هغې لپاره زمینه مساعده نه ده. ګورئ په اطراف کې ډېر غټ استعدادونه شته. که چېرته د تعلیم د رشد زمینه ورته مساعده سي، دا د دولت مسئولیت دی چې دا باید مساعده کړي. که چېرته د زمینه ورته مساعده سي، هغه کړی سي غټ تغییرات راولي. باز هم میخوایم که دو پرسش از اشتراک کننده ما داشته باشیم. اشتراک کننده که میخواین پرسش داشته باشن دستای خود بالا کنن. شما. گلبخت فرو هستم، باشنده کابل. یک جوان چگونه میتواند وقتی که امی سیستم آموزشی کلا تئوری است، عملی نیست، وقتی فارغ میشه بعد از 18 سال، بعد از 20 سال تحصیل میره میگه شما باید واجد شرایط بس 5 هستید. این واقعا تجربه کاری نداشتن یک واقعا مایوس کننده نیست برای یک جوانی که بعد از 20 سال باید در یک بس خیلی پایین وارد سیستم کار شد؟ شمس الرحمن احمدزی ما د ننګرهار ولایت د ځوانانو په نمایندګۍ باندې استازولۍ باندې زمونږ غوښتنه په ننګرهار کې د ځوانانو بیکارۍ کچه ورځ تر بلې لوړېږي. څنګه کولی شو د ځوانانو معین امناز دلته دوی موږ ته باید دا جواب راکړي، څنګه کولی شو دغه بیکارۍ مخه ونیسو، باوجود دې چې د جلال آباد ځوانان ډېری په قدر سره فارغ شوي د پوهنتونونو نه، هغه که د دولتي نه دي که د خصوصي نه دي، خو تر اوسه پورې وزګار دي، د کار زمینه ورته نه ده مساعده شوې. ستونزه زموږ راځئ ستاسې پوښتنه به اول عایشه خرم مخې ته کېږدو، هغه د ملګرو ملتونو د 2019 کال استازی ده چې هغه په دې باندې څه وایي. د کاري تجربې خبره هم یوه لویه ستونزه ده. بله دا چې ستاسې سپارښتنه به حکومت ته معین صاحب ته څه وي چې په دې برخه کې باید څه وشي تر څو دغه نیوکې دي د تنها په ختیځ کې نه، په لویدیځ کې د هېواد په جنوب کې ټولو کې سړی چې اوري ټولې ستونزې یو رقم دي. موږ ځوانان اوس یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو چې هغه د بیکارۍ نه هم وراخوا ده. موږ ته دا جنگ په میراث پاتې شوی دی. په هغو جنگ کې چې موږ هیڅ ونډه نه درلودله او هیڅ انتخاب مو په شروع کېدو کې او په دوام کې نه دی درلودلی. نو دغه جنگ د څو لسیزو جنگ ډېر ستر زیانونه یې موږ نسل ته وارد کړي دي او په همدغو جریان کې تعلیمي فرصتونه ډېر زیات کم دي، مګم چې شته هم د کیفیت ډېر زیات ټیټ دی چې هغسې کدرونه، هغسې استعدادونه، هغسې ظرفیتونه نشي فارغولی چې هغه رښتیا په د کار په سطحه کې یو مؤثر څه وکړی شي او دغه کیفیت د درس په خپله هم یو مشکل دی. تشکر. آقای شاپور از شما میشنویم دو تا پرسش که خانم گلبخت و دوست ما داشتن، اما در کنار این ما یک نوع از ابتدا تا حالا دقیقا روی بیکاری چرخیده میریم. مطمئنا بیکاری و امنیت تنها دو تا دلیل نیست که جوانان بیشتر با مشکل مواجه هستند. دلایل دیگه هم در این عرصه وجود داره. میخوایم که از شما در مورد دو تا پرسش هم بشنویم و حداقل معینیت جوانان چقدر یک تشخیص درست از کلی مشکلات جوانان داره که دقیقاً کدام جوانان در کدام مناطق با چه چالش‌های مواجه هستند و چگونه باید این چالش‌ها را حل کنیم. تشکر. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم که اشاره کوتاهی به سوال خواهر ما فروغ میخوایم داشته باشم.
تجربه کاری یک اصل است، تنها در افغانستان نه، در تمام دنیا. ما باید این را بپذیریم که هر کسی که از پانتون فارغ میشه بسیار مشکل است که از ابتدا برون از بستای بسیار کلان دولتی و حکومتی شروع بکنن. بستای بلند دولتی ضرورت به تجربه کاری داره و اگر تجربه کاری وجود نداشت طبعا اداره هم به چالش مواجه میشه. و در این راستا سهولت‌های تازه روی دست است که انشالله ان قریب شما شاهدش خواهد بودین و ما هم دادخواهی زیاد بر جوان افغانستان انجام دادیم. ولی ما چرا همین طلسم ذهنی خود میده نمیکنیم، نمیشکنانیم که همگی وقتی فارغ میشیم باید مستقیم بریم در اداره دولتی باید رئیس شویم. فرصت‌های کلان شغلی دیگه در جامعه وجود داره که خود ما میتونیم مبتکرش باشیم. در بخش تکنیک، در بخش موبایل سازی، در بخش هتلداری، در بسا موارد دیگه است که در جامعه افغانستان فرصت‌هاش وجود داره و نمونه‌هایی از پیشرفت هم وجود داره. ما چند روز پیش در سفر در هرات داشتم، در یک از هتل‌ها سر زدیم به نام 50 یک هتل، یک جوان ابتکار کرده بودن. این جوان از کار بسیار ابتدایی شروع کرده بود، یک غرفه ساده را ساخته بود، برگر میفروخت. ولی امروز 5 میلیون دلار سرمایه داره، بدون از اینکه دولت همراهش همکاری کرده باشه. این رقم در بسا موارد و نقاط دیگه فرصت‌های کلان شغلی وجود داره که جوان‌ها میتونن ابتکار بکنن و دامن دولت اعلا بکنن. در بسا موارد درست است که دولت مکلفیت اصلی و بنیادی و اساسی را در قسمت اشتغال زایی برای جوان افغانستان داره، ولی توانمندی جذب تمام نیروی بشری را نداره. بنابراین باید جوان‌ها در جستجوی ابتکارات دیگه باشن که بتونه یک تحول بنیادی را در زندگیشان ایجاد بکنه. یک و موضوع دیگه که شما مطرح کردین، جوان افغانستان با چالش‌های عدیده مواجه است و ضمناً باید عرض بکنم که تنها بیکاری و فقر عامل جنگ در جامعه بوده نمیتونه، یکی از عواملش میتونه باشه. بسیار کشورهای دیگه در دنیا فقیر هستند ولی هیچگاه تفنگ نگرفتن و هموطن خود و شهروند خود نکشتن. هند یک نمونه مثالش است. نه ما تعدد زبانی را، نه تعدد قومی را و نه فقر و بیکاری عامل جنگ و دربدری وطن گرفته میتونیم یکی از عواملش حساب بکنیم. و اعتیاد هم یک مسئله بسیار کلان است. حداقل ما 3.5 میلیون جوان معتاد در جامعه افغانستان داریم که هر روز به تعداد ازی افزوده میشه و بیشترین قربانی زیر جوان افغانستان میده. اگر ما در تداوی از یا مشکل داریم، در وقایع از خو مشکل نداریم. ما مسئولیت‌های شهروندی داریم، هر کدام ما به عنوان افرادی که تحصیل کردیم. دولت افغانستان سر هر کدام شما مصرف کرده، زمینه مکتب فراهم کرده، زمینه پانتون فراهم کرده. ما هر یک ما به عنوان شهروندای مملکت در برابر اعتیاد باید مشترکاً مبارزه بکنیم و علیه پیده و جوان افغانستان نجات بدیم. ډیره مننه. تاسو کولی شئ په فیسبوک او یوټیوب باندې زموږ دا خپرونه په بشپړه توګه وګورئ. دغه راز په ټویټر او انسټاګرام باندې د خپرونې په تړاو لنډې ویډیوګانې هم کتلی شئ. آزاده جرګه، جرګه آزاد یا اوپن جرګه په ټولنیزو شبکو باندې موندلی شئ. دغه راز کولی شئ خپل وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ په د اوپن جرګې په مسنجر کې. که چیرته غواړئ په خپرونه کې برخه واخلئ نو هلته موږ سره په هغه ځای کې اړیکه ټینګولی شئ. اوس هم یوه لنډه سلام مجدد، بیننده ادامه برنامه جرگه آزاد BBC هستین. تا اینجای بحث مهمانانمان بیشتر نبود فرصت‌های شغلی مساوی، نبود فرصت‌های تحصیلی، مهاجرت و روی آوردن به مواد مخدر را رویش بیشتر صحبت کردن. میریم مستقیم سراغ چند پرسش از اشتراک کننده‌های ما. سپس میپردازیم که یک تعداد انتقادها روی جوانان هم وجود داره که جوانان خودشان باید حرکت را راه بیاندازن و حتی حقوقی که از حکومت میخوان مطالبه کنن و داشته باشن در جامعه باید از اونجا آغاز کنن. در این بخش بیشتر صحبت میکنیم که خود جوانان چقدر میتونن که نقش موثر را در طلب کردن حقوق خودشان هم بازی کنن. میخوایم که باز هم چند پرسش از اشتراک کننده‌های ما داشته باشیم. اشتراک کننده‌ای که پرسش دارن میتونن که دسته خود بالا کنن. نوم محمد شاکر دی د وردګ ولایت څخه. له محترم معین صاحب څخه مې دغه سوال دی د افغانستان ستزایان کله چې یو شخص مقرریږي په یوه لوړه چوکۍ باندې هغوی کله یعنې په خپل دغه تشکیل کې راځي باسین اعلان ته وړي او دوی خپل نفر په خپل ریاست کې په دندو ګماري هغه چې دلته تقلب خوارۍ ته هم لمنول کېږي او له دې څخه وروسته هغه ځوان کادرونه هم تر خوا لاندې کېږي. نو دا یوه غټ ستونزه ده، د واسطې خبره ده، دا زیات ځوان کادرونه لاندې د دې لپاره هغه بالاخره د حل لار چی ده چې دوی ته د حل لار پیدا شي. مننه. یک اشتراک کننده ما در همون صف نشستن. شما به نام خدا سمیرا سرفراز سروری هستم از ولایت پروان. سوال من مربوط میشه به خانم عایشه.
من حیث نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل تا به حال شما چی دستاوردهایی را داشتین و کدام گام‌های مثبت و مؤثر را در راستای رسیدن جوانان به حقوقشان برداشتین؟ و دیگه ای که ما با سخنان موین صاحب کاملا موافق هستم. من حیث یک جوان ما میبینم که همسن و سالای ما واقعا او تلاشی را که باید بکنن نمیکنن و از او انرژی که فعلا در جوانی دارن درست در راه درست استفاده نمیکنن. ممنون. و شما؟ به نام خدا، قدر احمد شیرزاد هستم از ولایت بامیان و پرسش ما متوجه آقای موین صاحب و همچنین آقای صالحی میشه و اون این که با توجه به نسل جوان و قشر جوانی که ما در افغانستان داریم، خاصه قشر محصل و نسل باسواد دانشجویان، و اون این که چه مشکل وجود داره که این نسل روشنفکر و ای که 16 سال در افغانستان تحصیل کرده و این سرمایه هنگفت را افغانستان برای اونا، دولت افغانستان برایش تخصیص داده، چه مشکل وجود داره که بعد از فراغت از 1 به 10 اینها وارد کار میشن و ابتکار دارن، اما 9 از 10 نفر اگر میار بگیریم، از 10 نفر 9 نفر اینها میرن یا مهاجر میشن یا به اعتیاد رو میارن و یا هم به گروه های افراطیت میپیوستن. پس مشکل اینا چیست و شما به عنوان معین امور وزارت جوانان و همچنان استاد دانشگاه چه راهیافت را برای این مشکل دارین که پیشنهاد بکنید؟ تشکر بسیار زیاد. از همین آخرین پرسش آغاز میکنیم و آقای صالحی از شما میشنویم. هرچند در ابتدا یک مقدار در مورد دلایل مهاجرت ما صحبت کردیم، اما یک مسئله خیلی خوبی را که اونا اشاره کردنی است که چرا می حس وطن دوستی هنوز در بین چه دانشجو، چه جوان و چه پیر ما شما هنوز زنده نیست و جوانانی که میدانند که حکومت روشان مصرف کرده و بالاشان زحمت کشیده، هنوز هم حس وطن دوستی در وجودشان خیلی کم است. ببینین، حس وطن دوستی یاد گرفته میشه. حس وطن دوستی حس نان نیست، حس آب نیست که یک حس فیزیکی باشه. او در جامعه حس میشه. ما میبینیم که کلان ما چی میکنه، اشخاص افرادی که در موقف های دولتی و حکومتی هست یا چی میکنه. دوستی ما اشاره کردن که علت چی هست که چرا اشخاص افراد وارد کار نمیشن. اول خود استراکچر استخدام درست نیست. بیشتر اشاره شد به تجربه کاری. تجربه کاری با دو لایحه ضد نقیص حکومتی و دولت قرار دارد. از یک طرف یک کس که محصل هست او باید 75% آذری را پوره بکنه. از طرف دیگه به خاطر یک محصلی که نو فارغ میشه تقرر میشه او باید تجربه کاری داشته باشه. این تجربه کاری را از کجا پیدا کنه؟ ډیره مننه. عایشه خورم تاسو نه پوښتنه و چې ستاسو لاسته راوړنې څه دي د پیغلې په توګه، یوې ځوانې په توګه؟ فقط د ما وظیفه د افغان ځوانانو د استازي په توګه ده چې د افغان ځوانانو پیغام او د هغوی غوښتنې بین‌المللي ټولنې ته ورسوم. او د مغو په خاطر مې د ځوانانو سره د مختلف ولایتونو لیدلي، د ماشومانو سره مې لیدلي په دارالایتام کې. که دا پوښتنه داسې وکړو، ستاسې غوښتنه به د نړیوالې ټولنې نه سوې د یوې استازي په توګه چې دغه ستونزې چې یادونه وشوله، څه باید وکړي تاسې افغانانو سره مرسته وکړي په دې برخه؟ ټول ځوانان، ټول افغانان به هغه واوري چې د ما غوښتنه به څه وي د بین‌المللي ټولنې نه. خو ما هغه رقم چې مخکې هم وویل، تر اوسه مې د ځوانانو سره لیدنې او کتنې نه دي تمامې شوي دي او زه تر اوسه یو خاصه نتیجه گیری نشم تاسو ته ویای. بعضې مشکلات چې وو هغه مې چې مطمئنه یم تاسو ټول هغه درک کوئ، احساس کوئ، نن هغه مې تاسو سره شریک کړل. مګر نن هغه ځوانان چې مختلفو ولایتونو راغلي دي او حتی یا د کابل نه راغلي دي، ما فرصت نه دی پیدا کړی ورسره وګورم، نن خپل خبرې سره شریک او ورته ووایي چې زه څه پیغام تاسو د طرف بین‌المللي ټولنې ته ورسوم. ممنون از شما. آقای شاپور، چند تا پرسش از اشتراک کننده‌های ما بر شما برمیگشت. ما می‌خوایم که وقت را به شما بدیم. تشکر. موضوع اول جناب وردک صاحب از خشخوریا و استخدام کسایی که ادارات که میره باز افرادی را میاره که به خودشان تعلق داره. اما باورم است که ادارات دولتی و مناصب دولتی سرمایه ملی مردم افغانستان است و هیچ کسی حق نداره که از ادارات خانه شخصی خودش بسازه. من شخصا به این مسئله نه تنهایی که باور ندارم، بلکه با تمام قوت با تیم خود علیه پروسه مبارزه کردیم. بله، مکلفیت داره حکومت افغانستان و دولت افغانستان که سکتور خصوصی را حمایت بکنه و سکتور خصوصی بعضی مکلفیت‌های را هم داره در قبال جامعه افغانستان که او را به شکل درستش به کار بیاندازه. بگوییم مثال قرض‌های کوچک.
وقتی موضوع قرضه مطرح میشه سیستم قرضه‌دهی مشکل داره. آقای اما باور من ای است که ما تنها طرف مشکلات نبینیم، فرصت‌های بسیار کلان در طول 18 سال برای جوان افغانستان مساعد شده. ببینین حاکمیت 90% جوانای افغانستان بالای مطبوعات، ببینین حضور 100% جوانای افغانستان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی و دفاع از ارزش‌های نوین و دموکراتیک در جامعه افغانستان و میزان فرارشان هم به مراتب حضور بلند رفته. گسترده جوانا و مشارکتشان در پروسه‌های ملی چون انتخابات. درست؟ یعنی ما اگر از یک طرف موج از چالش ها را داریم، از بود دیگه موج از فرصت های عظیمی است که از او جوانان افغانستان بهره میبرند. ما در حالت گذار هستیم. در حالت گذار کشورها چالش های را میبینن، ولی باور ما است که ما به سمت خوب دارد حالت حرکت هستیم. ان شاء الله به همت جوانان افغانستان و صبر و شکیبایی شما جوانا که خود با مظرفت‌های و با ظرفیت کاری و بازار مارکت امروز عیار بکنین، مطمئنن که وضع جامعه افغانستان تغییر خواهد کرد. ممنون از شما. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. د بی بی سی آزادې جرګې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. د افغان ځوانانو په ستونزو باندې غږیږو. صالحي صاحب وړاندې یو پوښتنه دا وه چې واسطې ډېرې دي. معین صاحب طبعا د حکومت استازی دی، هغه به دفاع کوي، خو ټول شاهدي ګورو، خپلو کورنۍ کې ګورو، خپلو ملګرو سره ګورو چې کله خبرې کوو واسطې شته دی، دې نه انکار نه کوي. دوی ویل چې سیستم دی، څوک چې درخواست ورکوي راشي هلته بیا واسطه بازي نه چلیږي. د سلیکشن یا د انتخاب په پروسه کې شته. دغه واسطه بازي د مخنیوي لپاره طبعا ختمول خو ناشونی کار دی، یا د کمولو لپاره ستاسو وړاندیز به څه؟ اوله خبره دا ده چې کله موږ د واسطې او روابطو باندې بحث کوو، دا شی موجود دی، دا دولت کې هېڅ کېږي، ادارو کې هېڅ کېږي، ځکه دا ځوانان هم ورباندې خبر دي، موږ هم ورباندې خبر یو. او زه معین صاحب او عایشه خور د همدې حکومت په چوکاټ کې و، د قانون چوکاټ کې کار کوو، وینو یې هم هره ورځ. ولې لکه څنګه چې معین صاحب اشاره وکوله، دا موضوع د یوې ورځې کار نه دی چې حل شي. اصلي خبره د قانون تطبیق دی، اصلي خبره کار اهل کار ته سپارل دي. ګورئ ښه د ادارو کې یو سیستم دی چې هر څوک په دې فکر کوي چې زما ټیم قوي سي. دا ډېر غلط فرهنګ دی، دا صحیح خبره نه ده. ولې د سټرکچر اوس همداسې جوړ شوی چې یو څوک په یو ټیم کې مطرح کېږي. یو څوک باید یو ټیم له لارې په اداره کې وساتل شي. که چیرې ټیم ونه لري چې هغه غیر رسمي روابط په رسمي روابطو حاکم واوسي، بیا هغه اداره کې تاسو سره زر مشکلات جوړېږي. ګورئ ښه ډېر ځوانان په ډېر غټ تخصصو د ادارې ته وارد شول راغلل، ولې په اداره کې د هغې د کار د مخنیوي لپاره، ځکه هغې ټیم نه درلودی، هغه مجبور شول چې یو اداره پرېږدي او یا هم له یو ټیم سره سازش وکړي، جرامت وکړي. نو کله چې ته په اداره کې له ټیم سره سازش کوې، د واسطې مخه څوک نسي نیولی. یو بې عدالتي چې دلته مخکې معین صاحب اشاره وکړله، زه ورسره موافق نه یم. هر ځوان دا نه غواړي چې هغه رئیس شي، ولې ابتدایي کارونه نشته. په غوربند کې یو ماسټر چې ماسټري درجه لري، هغه د معلمۍ لپاره اپلای کړی و. تاسو فکر وکړئ، دا صحیح ده چې مکتب استاد باید پی ایچ ډي ولري، باید ډاکټر وي. ولې د افغانستان پلي شرایطو کې تاسو دې ادارې کې وګورئ څومره کسان دي چې هغه په لیسانس دي او هغه په واسطه کامیاب سوي، په واسطه فارغه سوي او هغه په غټو پوستو کې کار کوي، او هغه بیچاره چې واسطه نه لري هغه ځي هلته اپلای کوي. ګورئ ښه دا ظلم دی، دا د حکومت او ملت ترمنځ د فاصلې زیاتېدل دي. نو د مخنیوي لپاره د قانون تطبیق دی، د مخنیوي لپاره هغه غیر رسمي ټیمونه چې کوم په یوه اداره کې موجود دي د هغې له منځه وړل دي. د دې لپاره دولت اراده موجوده ده. اجازه بدین امیر از آقای شاپور هم بپرسیم چقدر فاصله مردم به ویژه جوانان با حکومت بیشتر هست واقعا؟ باور ما است که اراده رهبری دولت افغانستان است که باید از جوانان حمایت بکنه، اما اراده خود کافی نیست و ضمناً اقدامات عملی را هم در این راستا داشته. یعنی پروژه های بزرگی را شما میبینید که در 4 سال گذشته عقد شده با مؤسسات ملی و بین المللی به خاطر اشتغال زایی برای جوانان. پروژه های بسیار کلان در سطح افغانستان حکومت وحدت ملی روی دست گرفته. همه از یا زمینه های است برای که جوانای ما هم در سطوح پایانی که تحصیلات پایان دارن و هم در سطوح بلندی که ضرورت است برشان. اما باور ما است که این بسنده نیست. کارهای زیادی باید در جامعه افغانستان انجام شود تا اینکه بتونه حداقل قناعت نسبی جوان افغانستان دو فراهم شود. ما در 6 ماه گذشته 50 برنامه داشتیم به 34 ولایت افغانستان. ما در ظرف 2 ماه قبل گذشته که در ظرف 3 سال
کس به ولایت زابل نرفته بود. ما به ولایت زابل برنامه داشتیم، به ولایت ورزگان برنامه داشتیم، به ولایت جوزجان که مسیر راهش مشکل داشت برنامه داشتیم، اما این بسندگی نداره. ما نیازمند ازی هستیم که یک بسیج ملی را به خاطر رفع معضله بیکاری در سطح افغانستان ایجاد بکنیم. ډیر مننه موین صاحب او یو څو اوریدونکو موږ نور راواخلو که څوک تا ته بیا راځو د څه پوښتنې به راوخلو ستاسو نه هغه دی چا چې پوښتنه نه یې کړې دا په وروستي قطار دویم قطار کې تاسو مهرباني وکړئ. به نام خدا نظیمه میرزاد هستم و سوال خود از جناب شاپور مطرح میکنم که به نظر شما یک روند ما در جریان یک پروسه ملی صلح قرار داریم و از دیدگاه شما چقدر نقش داده شده برای جوانان تا دیدگاه خود مطرح کنند و چقدر اونا تانستند که یک رول مثبت در این بخش ایفا کنند؟ تشکر. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ذبیح الله پادشاه د پغمان ولسوالۍ نه مې ګډون کړی. پوښتنه مې اغلی خرم صاحب ته راجع ده، هغه ده چې د اګست 12مه چې د ځوان د نړیوالې ورځې سره سمون خوري په افغانستان کې ډېر په کمرنګه شکل ترمنځنه کیږي. علت یې څه دی؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. الفت ترکانی هستم، باشنده ولایت بغلان. دیگه سوال ما متوجه آقای شاپور میشه. پیشتر آقای شاپور اشاره کردن که در نیم دهه حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه به اشتغالزایی جوانان به وجود آمده بود، ولی در زمینه به صحت و آینده از او که بهترین ثروتشان است هیچ توجهی صورت نگرفته که اعتیاد روی آوردن از او به اعتیاد است، این مواد مخدر، ولی در این زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته. روز به روز آمار معتادین زیاد شده میره، حتی به 5 میلیون نفر رسیده، ولی در این زمینه حکومت هیچ توجهی نکرده. پاسخ شما را میخوام داشته باشم. عایشه خورم تاسو وړاندې څه تفسیر هم درلودله. بله دا د ځوانانو ورځ که ولمانځل چې دا د خلکو دپاره یو پیغام ورکوي او لمانځل هم کافي دي، او بله دا چې که نه لمانځل کېږي ته بل منفي هغه دا دی چې د پوهاوي په برخه کې د هغې د ستونزو د خلکو د خبرېدو په برخه کې د حکومت د مسؤلیتونو په برخه کې طبعا خلکو پام ورته نه کېږي. دغه اورېدونکي ګډونوال پوښتنه درلودله، مهرباني وکړئ. موږ د ځوانانو د ورځې د نمانځلو نه ډېرې غټې ستونزې نورې لرو، چې اول یوه خبره دا ده چې ځوانان په لومړي سر کې دا باید ډېر واضح ووایم چې ځوانان موینیت ته ضرورت نه لري، نه هم وزارت ته ضرورت لري. ځوانان یو متفق ملي اجنډا ته ضرورت لري چې په ملي سطح باندې وي. دغه ملي اجنډا باید په ملي سطح باندې وي او دا باید هر فرد د افغانستان، هر اداره د افغانستان ورسره موافقه وي او ټول د هغو په چوکاټ کې مسئولانه عمل وکړه. څنګه 40% نفوس 10 وزارتخانې ورته تخصیص شوي دي او 80% نفوس چې دی یو موینیت. د ځوانانو ژوند بېلابېل اړخونه لري او د هغوی ستونزې بېلابېل اړخونه لري او دوی غټترین جمعیت د افغانستان تشکیلوي. نو په دې صورت کې یو موینیت په هیڅ صورت ورته کافي نه دی. څه چې موینیت کولی شي هغه دا دی چې په مختلفو ولایتو کې اتحادیه د ځوانانو رامنځته شي او د هغو اتحادیو یو فدراسیون رامنځته شي. ممنون. آقای شاپور، هرچند ایجاد یک وزارت برای جوانان یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی برای جوانان بود، اکنون که خانم عایشه حتی بودن معینیت را زیر پرسش میبره و فکر میکنه که نیاز شاید نیست و کافی نیست، میخوایم از شما بشنویم که واقعا فکر میکنن جوانان به چه چیز جز معینیت وزارت نیاز دارن؟ دیدگاه خودشان است، اما باور ما همی است که جوانان افغانستان با آجندای ملی ضرورت دارند. صرف نظر از همه تعلقات قومی و حزبی و سمتی و نژادی که دارن، برای افغانستان و برای خودشان باید آجندای ملی داشته باشند و این آجندای ملی در چارچوب یک شبکه ملی میتواند که متصور باشه و این شبکه ملی را باید یک نهاد مشخصی باید مدیریت بکنه که او میتونه معینت جوانا باشه یا اداره فراتر از وزارت جوانا باشه. ما در قسمت ساختن آجندای ملی جوانا از 6 ماه به این طرف کار شروع کردیم. اولین گام را که برداشتیم، ما شبکه سرتاسری افغانستان متشکل از سفیرای استقلال افغانستان برای اولین بار شبکه 200 نفره را ساختیم. به تعقیب از این جلسه پارلمان آموزشی جوانان را داشتیم که هر دو شبکه را با هم متصل ساختیم. ما برای اولین بار موفق شدیم در 6 ماه گذشته که در 34 ولایت افغانستان همزمان به دفاع از یک موردی که مربوط به جوانان افغانستان میشه در 34 ولایت صدای خود بلند بکنیم. این یک دستاورد بسیار کلان است و جوانان افغانستان باید از خود آجندا داشته باشند. یک مشکل بنیادی جوانای ما است که خودشان از خود آجندا ندارن. همیشه جوانای ما در خدمت دیگرا بوده،
در صف مظاهره هم اگر در خط اول است در خدمت آجندای دیگرها هستند، اگر در جنگ هم هستند در خدمت آجندای دیگرها هستند. جوانان افغانستان باید به خود ارادیت و به خود استقلالیت شخصی و فردی برسند. و یک مورد دیگر در مورد صلح مطرح کردن همکار دوست ما به نام نورزاد صاحب، خواهر ما بودن که نقش جوانان در کجای صلح قرار داره. ببینین خطوط قرمز حکومت و جمهوریت افغانستان در حقیقت نقش جوان است که تمثیل میشه. جوانان چی میخواین؟ ارزش‌های دموکراتیک، دستاوردهای 18 ساله، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حقوق و وجایب انسانی که یاد دارن باید کرامتش مد نظر گرفته شود. ډیره مننه صالح صاحب، دا بحث راغونډو د ځوانانو په برخه کې خپل ځوانان باید څه وکړي. د معین صاحب چې باید اجنډا ولري. دا ستونزې نوي حکومت ته معلومې د تېر حکومت ته معلومې دي او نوي حکومت ته به هم معلومې وي. حکومت صرف باید اقدام وکړي، د حل لپاره عملي ګام اوچت کړي. خبره چې کله د صلح مطرح کېږي، په صلح کې ځوانانو ونډه مطرح کېږي. دا ځوان خپله له ځان سره صلح کړې؟ آیا خپله د دولت چې د کوم ځوانان دولت په چوکاټ کې د دولت سره صلح لري؟ څنګه چې تاسو خپله په ډېر نږدې کې صلح نشئ قایم کولی، څنګه د صلح دورنامه خلکو ته رسم کوئ؟ بله خبره داسې ده چې ریزلټ بیس اکشن دی یا په نتیجه ولاړ عمل دی. کوم عمل چې سوی نتیجه یې څه ده؟ نو راتلونکی حکومت ته دا ستونزې معلومې دي، باید نور اقدام وسي. دا سمه ده چې د وحدت ملي حکومت د ځوانانو لپاره ځینې فرصتونه مساعد کړل، ځوانان یې صحنې ته راویستل، ولی دا کار کافي نه دی. ځوانان هم خپل مسؤلیتونه لري. ګورئ هم هغه مسؤلیتونه چې ځوانان خپله لري هغه د ځوانانو خپله هڅه او تلاش دی، خپل کوششونه دي چې هغه ځوانان باید جاري وساتي. خو دولت د استعداد پیدا کولو لپاره باید کار وکوي، استعدادونه باید پیدا شي او هغه استعدادونه چې هغه موجود دي، راغلي، تخصص لري. مخکې ما خبره درته وکړه، ګورئ بیکاري یو علت دی، ټول علتونه نشي کېدی، خو هغه استعدادونه چې راغلي، استعدادونه موجود دي، د هغې لپاره باید زمینه مساعده سي. نو ډېرې طرحې دي چې هغه باید دولت په کار واچوي. په دې به نور پروګرامونه هم کېږي. دیدگاه من است که امروز همین مجمعی که ما اینجا حضور داریم، خرم صاحب، جناب استاد گرامی و همه ما، این هم نتیجه زحمات است که حکومت و دولت افغانستان کشیده. یعنی حکومت افغانستان در چارچوب امکاناتی که در اختیار خود داره، آنگونه که از یک طرف در جبهات داغ جنگ علیه تروریستان می‌جنگه، از طرف دیگه تمام منابع و امکانات و فرصت‌ها را مساعد ساخته تا اینکه در فضای صلح‌آمیز جوانان افغانستان برن تحصیل بکنن، جوانان افغانستان در مباحث آزاد تلویزیونی اشتراک بکنن، از مزایای دموکراسی و آزادی بیان استفاده بکنن، از فضای مجازی و فیسبوک و اینترنت و تکنولوژی استفاده بکنن. همه و همه نتیجه زحمات اینمی حکومت است که امروز شما دارید. ډیره مننه. ډیره مننه. د آزادې جرګې بحث راغونډوو، په دې خبرې وشوې که څه هم په تېرو اتلو کالو کې ځوانانو لپاره ډیر کارونه ترسره شوي دي، خو په پرتلیز ډول څنګه چې په کار و هغسې نه دي شوي. دا چې ځوانان د ټولنې راتلونکي ده، د هغوی د امنیت، کار او زده کړو لپاره ډیر نور کار ته اړتیا ده او په دې لړ کې نه یوازې حکومت بلکې نړیوالې موسسې او خپله ځوانان هم مسئولیت لري چې هغې ته باید پاملرنه وکړي. و جا داره که از مهمانان ما هم آقای صالحی، آقای شاپور و خانم خرم سپاسگزاری کنیم که وقت گذاشتین و ما رو در جرگه امشب همراهی کردین. ممنون از حضورتان. سپاس از شما هم، با امیدی که این قسم پروګرامونه باشه او جزئیات بالا بحث شي. دغه راز د افغانستان له بېلابېلو برخو راغلو مېلمنو او ګډونوالو نه هم منندوی چې خپرونه کې برخه واخیستله. و تا جرگه بعد الله نگهدار. روی الله ممل.